یو طرف ته د عمران خان رهایي دپاره داسې خبرونه زیرې ګردش دي چې د هغه رهایي به ډېر ژر وکړی شي. د هغې دپاره د دواړو ترمنځ خفیه مذاکرات روان دي، ډیل روان دی او امکان دی چې ډېر ژر عمران خان رها کړی شي. خو بل طرف ته عمران خان تېر ورځ یو سټیټمنټ راغلی او په دغه سټیټمنټ کې عمران خان وایي چې ما ته 3 مطالبات ایښودل شوي دي، خو دغه 3 واړه مطالبات منلو نه ما انکار کړی دی او ورسره عمران خان په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی او خپل پارټۍ لیډرشپ ته هدایت جاري کړی دی چې هغوی دې د ملګیر احتجاج لپاره تیاری وکړي. دغه احتجاج نه صرف حکومت پریشانه کړی بلکې د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ یې هم پریشانه کړی دی چې دغه احتجاج به اوس دوی کوي څنګه. او حکومت په دې پریشانه دی چې دا وخت کې د عمران خان د حکومت اسټابلیشمنټ سره په یو پیج باندې کېدل ضروري دي. د هغې وجه دا ده چې د پاکستان او بھارت ترمنځ هغه جنګ هغه کشیدګي لا ختمه شوې نه ده. راتلونکي وخت کې بھارت څه قسم جارحیت هم کولی شي. بل طرف ته د علي خان سټیټمنټ مخې ته راغلی دی. هغه وایي چې موږ ګیو اینډ ټیک ته تیار یو، موږ مذاکرات کولو ته تیار یو. اسټابلیشمنټ یا حکومت څه غواړي موږ سره د مخامخ خبرو کې موږ به مذاکرات وکړو او څه حل به د دې مسلې راوباسو. د دې نه فوراً بعد علي ظفر سټیټمنټ مخې ته راځي، کوم چې د عمران خان وکیل دی او هغه وایي چې موږ ګیو اینډ ټیک ته تیار نه یو. ګیو اینډ ټیک مطلب ډیل ته تیار نه یو یا څه ورکړه څه راکړه ته تیار نه یو. خو عمران خان مذاکرات ته صرف په دې صورت کې تیار دی چې د ملک مفاد دپاره وي یا د ملک د ګټې دپاره وي، ملک د اتحاد دپاره وي. ذاتي ګټې دپاره عمران خان تیار نه دی. په دې پوره صورتحال باندې خبره کوو. زما نوم دی تحسین الله تاثیر او تاسو ته ریکویسټ دی که تاسو زما دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. تېره شپه عمران خان په ایکس باندې بیان جاري کړی دی او هغې کې هغه ویلي چې ما ته 3 مطالبات ایښودی شوي. یو ما ته 2 کاله مخکې دا ویلی شوي چې د 3 کالو دپاره یعنې د راتلونکي 3 کالو دپاره خاموشه پاتې شه او خاموشه په دې باندې پاتې شه چې کوم حکومت روان دی، کوم سیستم روان دی، په دې باندې تنقید مه کوه، د دې مخالفت مه کوه، د دې خلاف احتجاج مه کوه او چې دا څنګه روان دي په دې باندې خاموشي اختیار کړه. خو عمران خان وایي چې زه به په دې حکومت باندې خاموشي نه اختیاروم او د یو یزید په وینا باندې 3 کاله څه 3 منټه هم خاموشه نشم پاتې کېدی. عمران خان وایي چې دویم مطالبه راته دا ایښودی شوې وه چې ته په 9 مۍ واقعاتو باندې معافي وغواړه. عمران خان وایي چې 9 مۍ واقعات ټول بې بنیاده کیسونه دي، زه په دې باندې معافي نه غواړم. که چېرته په میرټ باندې فیصله وشوه نو یو کیس به هم پاتې نه شي، ټول بې بنیاده کیسونه به ختم شي. درېیمه مطالبه دا عمران خان وایي چې ما ته ویلی کېږي 26 آئیني ترمیم ته قبول کړه، دا د باندې هم دباو اچولی کېدم. عمران خان وایي چې د 26 آئیني ترمیم هم نه قبلوم. د هغې وجه دا ده چې د آئین آرټیکل 175 3 شق تحت عدلیه چې کوم ده دا د انتظامیه نه ازاده ده، خو حکومت په دې آرټیکل کې ترمیم کړی دی او عدلیه د حکومت یا د انتظامیه لاندې راوستې ده او دلته یې عدلیه مفلوج کړې ده. یعنې اوس چې انتظامیه څه غواړي عدلیه به هغه څه کوي، نو په دې باندې هم خاموشه نشم پاتې کېدی. او عمران خان نه صرف دغه 3 واړه مطالبات مسترد کړي دي بلکې په ټول ملک کې د احتجاج کال ورکړی دی او دغه احتجاج به کله کېږي په دې باندې به خبره کوم. خو عمران خان په خپل دې بیان کې مخکې دا هم ویل دي چې په جیل کې زما د ماتولو دپاره هر قسم کوشش روان دی. وایي چې یو زما د خپل کورودانې سره ملاقات نه کېږي، زما د خپل بچو سره رابطه نه کېږي، ما ته زما کتابونه نه میلاویږي. د دې نه علاوه زما د وکیلانو سره زما ملاقات نه کېږي. د جیل مینول مطابق چې عام قیدي ته کوم سهولیات په قانون کې حاصل دي ما ته هغه سهولیات هم نه راکولی کېږي. پوره کوشش روان دی، هر قسم حربه روانه ده چې ما مات کړي او زه مجبوره شم چې د حکومت یا د اسټابلیشمنټ دغه 3 واړه مطالبات ومنم. خو عمران خان وایي دې منلو ته زه په یو صورت کې هم تیار نه یم. بل طرف ته عمران خان خپل د پارټۍ لیډرشپ ته هدایت جاري کړی دی چې تاسو د پارټۍ عهدې ساتل غواړئ نو بیا به تاسو لا اکټیو پاتې کېدل وي، تاسو له به کار کول وي. که تاسو کار نه کوئ، تاسو اکټیو نه، تاسو سرګرم نه، تاسو د پارټۍ عهدې پرېږدئ. عمران خان وایي چې په ټول ملک یعنې ملګیر احتجاج دپاره دې تیاری شروع کړی شي او دغه احتجاج به راتلونکي 3-4 ورځو کې د دې حکمت عملي مخې ته راشي او دې سره حکومت هم پریشانه دی او د پارټۍ لیډرشپ هم پریشانه دی. پارټۍ لیډرشپ په دې پریشانه دی چې دا وخت داسې نه ښکاري چې په ټول ملک کې د پی ټي آی ورکران روزي او احتجاج وکړي، ځکه چې اوس هغه شانتې د پی ټي آی کارکنان اکټیو نه دي. ټیک د عمران خان سره هغه مینه هغه جذبه په خپل ځای باندې شته دی، خو د پارټۍ باقي لیډرشپ باندې د کارکنانو اعتماد هغه شانتې نشته چې د هغوی دپاره روزي. حکومت په دې باندې پریشانه دی چې لا هم د پاکستان او د بھارت ترمنځ کشیدګي ختمه شوې نه ده. دا وخت حکومت دپاره د عمران خان په یو پیج کېدل باندې ډېر زیات ضروري دي. په دې باندې هم خبره کوو، خو دلته یو بله خبره تاسو ته مخکې دا وکړم
چې تیر ورځ د علي خان هم د عمران خان سره ملاقات وشو او علي خان په خپل دغه بیان کې ویل چې مونږ ګیو اینډ ټیک ته تیار یو چې کوم خفیه لاسونه دي هغوی د مخې ته راشي څه اخیستل غواړي موږ سره د خبرو کې دا مسله به حل شي د دې نه دا تاثر میلو شو چې عمران خان ډیل ته تیار شوی دی د دې نه فوراً بعد د عمران خان وکیل علي ظفر بیان مخې ته راغی هغه میډیا سره خبرو دوران ویل چې عمران خان مذاکرات ته تیار دی عمران خان وایي چې زموږ دروازې د مذاکرات دپاره کولو دي خو زه ګیو اینډ ټیک ته تیار نه یم هغوی مذاکرات به په هغه صورت کې کیږي چې کله ګټه د پاکستان وي د پاکستان د فایدې دپاره وي پاکستان کې د اتحاد دپاره خبره کیږي د ملک په خاطر باندې زه مذاکرات ته تیار یم خو په دې مذاکرات کې زه ګیو اینډ ټیک نه کوم ګیو اینډ ټیک مطلب دا چې نه به زه د حکومت مطالبات منم نه به زه د حکومت پریشر منم نه زه د حکومت نه څه غواړم خو چې کوم کیسونه دي هغه د ازادې فیصلې وکړی شي د هغې سماعتونه دې مقرر کړی شي او په دغه صورت کې زه مذاکرات کول غواړم نو عمران خان دلته که خفیه مذاکرات کوي هم خو هغې ته د ډیل نوم نه ورکوي او د ډیل سره ځکه چې د عمران خان سیاسي مستقبل باندې به یو ټیپ یو تور ولګي بل طرف ته کله چې پاکستان او بهارت ترمنځ کشیدګي شروع شو عمران خان سره ملاقات شو په جیل کې په چي ام آی باندې ما په خپل ویډیو کې په دې باندې خبره کړې وه او عمران خان په دې کې دا ویلي و چې عمران خان ته دا ویلی شوي و چې ستا کارکنان چې کوم د فوج حکومت باندې تنقید کې دې وخت کې دا سټاپ کړی شي د اوږدو مذاکراتو وروسته عمران خان دې ته تیار شو چې ټیک ده موږ به تنقید نه کوو دا وخت کې حالات خراب دي د دې تنقید نه بعد په ملک ټویټر کولو شو او 7 مای باندې اوس په سوشل میډیا تاسو ګورئ مجموعي طور حکومت باندې اسټابلیشمنټ باندې هغه شان دي تنقید اوس نه کېږي هغه سلسله ودرېدلې ده دې دوران عمران خان سره د رهایي خبرو هم وشوه او عمران خان دا ویل چې مذاکرات پکار دي خو مذاکرات د اسټابلیشمنټ حمایت ورته حاصل پکار دی بله خبره دا ده چې دې مذاکرات به میډیا به پکې نه خبرې کوي او دا مذاکرات به خفیه او حکومت او اسټابلیشمنټ هم دا غواړي چې دا وخت عمران خان سره خبرې اترې وشي او هغه یو پیج ته راولي ځکه چې د پاکستان بهارت جنګ لا هم ختم شوی نه دی دا د مودي لخوا یو وقفه ده یو پاس دی او څه وخت هم بهارت جاریت کولی شي او پاکستان ته هم د دې اندازه ده او غواړي چې عمران خان ځان سره په یو پیج باندې کې نو داسې ښکاري چې عمران خان د رهایي دپاره مذاکرات روان دي خفیه مذاکرات روان دي خو په ظاهره باندې د دواړه فریق لخوا چې کوم بیانیه ده کوم چې د مخکې نه دوی جاري ساتلې ده هغه به دغه شان جاري ساتي او چې کله مذاکرات آخري مرحله کې داخل شي دغه بیانیه به هم بدل شي نو اوس مجموعي طور باندې داسې خبرې هم مخې ته راځي چې عمران خان رها کړی شي او دا رهایي داسې نه ده چې دا د عمران خان ته به ډیل په نتیجه کې ورکړی شي د عمران خان مطالبه دا ده چې ما د عدالتونو لخوا رها کړی شي د زما د کیسونو د صحیح سماعت وشي په وخت باندې دې وکړی شي زر ته زر دا کیسونه ختم کړی شي میرټ باندې دې فیصله وشي عمران خان ورته میرټ په بنیاد باندې فیصله وایي او ما د عدالتونو لخوا رها کړی شو د هغې نه بعد د عمران خان کیسونه زر زر مقرر کېدل شروع شوي هم دي نو که عمران خان دپاره د کوشش روان وي د مذاکرات روان وي سټپ بای سټپ عمران خان عدالتونو لخوا رها کړی شي نو ضروري خبره ده عمران خان به هم د اسټابلیشمنټ هغه مطالبات بیا مني که د 9 مای باندې معافی خبر راشي نو عمران خان هغې منلو ته تیار نه دی ځکه د دې نه به دا تاثر میلو شي که 9 مای واقعیاتو باندې عمران خان معافي غوښته نو بیا به ټول دا خبره کیږي چې عمران خان دا واقعیت کړي ځکه پې معافي غوښته عمران خان دغه ذمهواري خپل په سر نه اخیستل غواړي او ځکه په دې باندې معافي نه غواړي